خیرخوا مارکیټ په کابل کې د لومړني الکترونیکی مارکیټونو څخه دی چې د افغانستان په کچه د آنلاین سوداګرۍ د پرمختګ لپاره یو مهم ګام و. د دې مارکیټ پرانیستل د کابل په کچه د الکترونیکی سوداګرۍ په اړه ډیر پام راګرځولی دی، خصوصا د هغه وخت په پام کې نیولو سره چې د افغانستان په پراختیایي پروسې کې ټکنالوژي ته لاسرسي نه وه. خیرخوا مارکیټ د آسیا په سطحه د کابل یو پرمختللی آنلاین بازار بلل کیږي چې پکې خلک کولی شي د بیلابیلو محصولاتو لکه الکترونیکی وسایل، کورني توکي، کالي او نور شیان آنلاین واخلي یا وپلوري. دغه مارکیټ د افغانانو لپاره د پرمختللي ټکنالوژۍ او د ای-کامرس یو نوې تجربه وړاندې کړه. په دې مارکیټ کې د دې اهدافو له مخې خلکو ته د اسانتیاو په رامنځته کولو سره یو داسې چاپیریال برابر شو چې هغوی کولی شي د خپلې اړتیا سره سم د آنلاین سوداګرۍ له لارې محصولات ترلاسه کړي. دا پرانیستل په افغانستان کې د آنلاین سوداګرۍ او د ټکنالوژۍ استعمال په برخه کې یو ستر ګام و.